سلام ستړي مشي ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په راغلو حوالو باندې بحث تر سره کړو او غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې راغلي حوالې له خزانې درکه ثبت کړو څه ډول راغلي حوالې د پیرودونکو حساب ته اضافه کړو او همداراز څه ډول راغلي حوالې د صراف حساب کې ثبت کړو دغه چارې تر سره کول لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو کله چې ډیټابیس پرانیستل شو په دغه برخه کې په حوالو باندې کلیک کوو او د مثال په ډول باندې غواړو یو حواله ثبت کړو مثلا د حمید الله په نوم باندې یو صراف چې زموږ سره کار کوي وایي چې 15,000 افغانۍ غواړم کندوز ته حواله کړم دغه چارې لپاره د صراف له اکاونټ ټاکلو وروسته په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو نه غواړو په بیه او د بدلونې مقدار برخه کې دا ځل څه تغییرات راولو ځکه دغه حواله په مستقیم ډول تر سره کیږي لاندې راځو او د لیږلو ګټې په ځای کې د لیږلو ګټه لیکو د راتللو کوډ د حوالې نمبر ده چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې جوړوي راځو او سرچینه کې کابل لیکو د لیږونکي او اخیستونکي له نومونو لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو تاسو ګورئ چې دغه حواله په ناادا بڼه باندې ثبت شوې ده د حمید الله له حساب څخه 15,000 افغانۍ محمد احمد ته لیږلي دي په بل مثال کې غواړو دا روښانه کړو چې په څه ډول باندې یوه ډالري حواله ثبتولی شو دغه چارې لپاره لومړی د صراف حساب ټاکو مثلا موږ دلته د حمید الله حساب وټاکه په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو په بیه او د بدلونې مقدار برخه کې څه نه لیکو ځکه دغه پیسې تبادله کوو نه راځو لاندې د لیږلو ګټې په ځای کې د لیږلو ګټې مقدار لیکو د راتللو کوډ د حوالې همغه نمبر دی چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې ټاکي راځو سرچینه ټاکو وروسته د لیږونکي او اخیستونکي نوم لیکو په خوندي باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو دغه حواله په بریالیتوب سره ثبت کړو په بل مثال کې غواړو دا روښانه کړو که زموږ یو پیرودونکی وغواړي په افغانیو باندې حواله تر سره کړي خو اخیستونکی په ډالرو باندې واخلي څه باید تر سره شي له صراف برخه کې د صراف حساب ټاکو په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو مثلا 15,000 افغانۍ او راځو د بیې پر ځای کې څه نه لیکو خو د بدلونې مقدار پر ځای کې د افغانۍ کرنسۍ پر ځای د ډالرو کرنسي یا USD ټاکو وروسته راځو بیه هم سمو مثال په ډول باندې د اخیستلو نرخ 8 ټاکو او د خرڅولو نرخ 8.3 ټاکو چې تاسو ګورئ موږ 15,000 افغانۍ تبادله کړي او 220 ډالر ترې جوړیږي او د بدلونې ګټې په ځای کې ګورو چې 0.950 ډالره موږ ګټه کړې ده وروسته راځو د لیږلو ګټې په ځای کې د لیږلو ګټه لیکو راتللو کوډ همغه د حوالې نمبر دی چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې ټاکي د سرچینې لیږونکي او اخیستونکي له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو چې له دغه حوالې ثبت سره موږ وتوانیدو یوه حواله د حوالې په جریان کې تبادله کړو د دې لپاره چې د اکسچینج یا تبادلې موضوع په حوالې کې لا روښانه شي راځو یو ځل بیا د صراف حساب ټاکو خو دغه ځل صراف له موږ غواړي چې زما له حساب څخه ډالر کم شي خو پیرودونکي ته افغانۍ ورکړه دغه چارې تر سره کولو لپاره په بنام برخه کې څه نه لیکو په بیه باندې هم کار نه لرو او راځو د بدلونې مقدار په ځای کې مثلا 15,000 افغانۍ لیکو او بیرته راګرځو په بنام برخه کې کرنسي ډالرو ته بدلو چې له دغه چارې سره تاسو ګورئ موږ وتوانیدو د صراف له اکاونټ څخه ډالر کم کړو خو پیرودونکي ته بیا افغانۍ ورکړو په دغه برخه کې راځو او نرخونه هم سمو تاسو په لاندنۍ برخه کې کولی شئ وګورئ چې د بدلونې ګټه دلته ښودل کیږي د لیږلو ګټه به موږ په لاسي بڼه باندې لیکو د راتللو کوډ همغه د حوالې نمبر دی د سرچینې لیږونکي او اخیستونکي له نومونو لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو له صراف اکاونټ څخه ډالر کم کړو خو پیرودونکي ته بیا افغانۍ ورکړو دغه حوالې په جزئیاتو کې کولی شو وګورو چې دغه حواله ناعاده ده د حمید الله صراف له اکاونټ څخه د 109 نمبر حوالې سره محمد فضل ته
دغه پیسې چې $388 دي او $2 موږ ترې ګټه اخیستې ده لیږلي دي، خو فضل نومې پیرودونکی به 15,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دغه چارو تر سره کولو سره موږ په دې باندې پوه شو چې یوه حواله په څه ډول باندې ثبت کړو، خو غواړو په دومه برخه کې دا زده کړو چې د خزانې له درکه په څه ډول باندې یوه حواله اجرا کولی شو. د دغه چارې تر سره کولو لپاره یو ځل بیا د حوالو برخې ته راځو او کله چې زموږ پیرودونکی راځي او موږ ته د حوالې مشخصات وایي، موږ همغه حواله پرانیزو او کله چې د پیرودونکي څخه موږ پوښتنې وکړې او زموږ اطمینان حاصل شو، راځو په خزانې باندې کلیک کوو. له معلوماتو لیکلو وروسته په سمولو باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو یوه حواله اجرا کړو. د دې ترڅنګ په دریمه برخه کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې د پیرودونکي حساب ته یوه حواله ور ډیره کړو. د دغه چارې لپاره یو ځل بیا د حوالو برخې ته راځو. د مثال په ډول باندې غواړو دغه حواله چې موږ ته رالیږل شوې ده او کم کس ته چې دغه حواله لیږل شوې هغه زموږ سره حساب هم لري، دغه حواله د هغې په حساب کې ور ډیره کړو او فزیکي بڼه باندې ورته پیسې ورنه کړو، ځکه کیدای شي اوسمهال ورته اړتیا ونه لري. د دغه چارې لپاره کله چې موږ حواله پرانیستل شوه په درک باندې کلیک کوو او د پیرودونکي اکاونټ ټاکو او وروسته په سمولو باندې کلیک کوو. نو په دغه برخه کې موږ کولی شو وګورو چې 15,000 افغانۍ د حمیدالله صراف له حساب څخه کمیږي، خو دلته راځي او د شیراغا په حساب کې ډیریږي چې شیراغا زموږ پیرودونکی ده او زموږ سره اکاونټ هم لري. په څلورم ګام کې که تاسو غواړئ یوه حواله له یوه صراف څخه بل صراف ته پاس کړئ یا یې له یوه صراف څخه بل صراف ته ولېږئ، د دغه چارې لپاره یو ځل بیا د حوالو برخو ته راځو. د مثال په ډول باندې دغه حواله غواړو چې له یوه صراف څخه بل صراف ته پاس کو. د دغه چارې لپاره بیا ځل په درک باندې کلیک کوو او د هغه صراف د حساب نوم پیدا کوو چې غواړو دغه حواله ورته درک کړو او یا یې پاس کړو، چې اوسمهال تاسې په جزئیات کې کولی شئ وګورئ چې د حمیدالله صراف له حساب څخه دا ځل احمدي صراف ته دغه پیسې چې 15,000 افغانۍ دي ډیریږي. له دې وړاندې چې په سمولو باندې کلیک وکړو د صراف ګټې په ځای کې هغه پیسې یا هغه ګټه لیکو چې غواړو صراف ته یې ورکړو، مثلا $2. وروسته له هغې نه راځو او په سمولو باندې کلیک کوو او اوسمهال که وغواړو چې د دغه حوالو راپور وګورو، په دغه برخه کې په راپور باندې کلیک کوو چې موږ کولی شو د دغه راپور PDF بڼه او اکسل بڼه هم له ځان سره ولرو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.